ویډیو خو تاسو وینئ دغه کمې خویندې چې تاسو ته په دې سړک باندې ښکاري دا مسیر د کابل او د جلال آباد یا تورخم لغمان مسیر دی. دغه خویندې چې دي دا اکثره هغه خل دي چې د دې خاوندان ژوندي دي. دا یو مشخصه قوم دی، نه پوهېږم چې دلته خل په څو نوم یادوي، څوک ورته چوړیان وایي او څوک ورته جوګیان وایي، خو دا هغه قوم دی. د دې کورونه څه په دې قاغه کې دي ابشارو طرف ته دي او څه په دې سید جمال الدین ښارګوټی چې دی احمدشاه بابا ارزان قیمت دغه ځای کې دي. د دې کورونه زه تللی یم، د دې ښه پهلوانان میړونه دي، خاوندان یې شته، په کور کې ناست دي. د دې وظیفه څه شی ده؟ وظیفه یې دا ده چې سهار کېږي دغه ښځې چې تاسو وینئ ګوره په څو جمپو کې ولاړ دي، چې کوم ځای کې هم موټر لږ سلو کېږي دی هلته ولاړې. د دغې جملې څخه دغه یو ښځه چې ده دې لپاره د دې کور ته زه تللی یم، دې لپاره تاسو هغه ویډیو مخکې ما تاسو سره خپره کړې وه چې د کور ته لاړم، دوکان مو ور جوړ کړو، کې مو نول، په کور واده یې وکړه، ضمانت خاوند یې په کور کې و، خو بیا سر د هغې هم دا راوځي دلته کیني. د دې نه وروسته هوا ډېره ګرمېږي، دې سره واړه ماشومان یې، او بله دا مسیر داسې دی چې دلته مختلف خلک راځي په دې مسیر باندې تېرېږي، بهرني خلک راځي، مثلا مسافر په دې لاره تېرېږي. طبعا چې څوک یې ویني دا فکر به کوي چې دا افغانان دي که نه، خو فکر کوم دی اوسه پورې تذکرې هم نه لري که تاسو دې صحیح پلټنه وکړئ. نو زما د چارواکو څخه غوښتنه دا ده چې د دې په کور کې د کار قوه موجوده ده، د دې په کور کې د دې خاوندان شته، د دې ورونه شته دي، ټول ناست دي، څوک زرکان جنګوي، د دې کورو ته که ته لاړ شې چا سګرټ لاسو کې ښه بېغمه بېدرده هېڅ خبرې نه وي. پوهېږې دغه ښځې چې د کابل نه راځي تر سروبي نه ښکته تر دغه ځای پورې چې تاسو دا بله ښځه وینئ، دا ماشومان چې تاسو ته درته ښکاري، تر دغه ځای پورې دا تقریبا 2500 یو طرف نه دا کرایه ورکوي، 1500 د ورځې دا خالي په کرایه کې مصرفوي. څومره به یې دې عاید وي؟ خو زما غوښتنه تاسو څخه دا ده چې دغه ماشومان دی سره یې ګوره، دی نه بعد ته ګرمي ده، سور مر دی هلته ناست وي که نه، دا دوړې خاورې. طبعا چارواکي به هم په دې لاره تېرېږي، تاسو مسؤل یاستئ، د دې خلکو پوښتنه وکړئ، د دې ځای نه دا پورته کوي ویسئ، اجازه مه ورکوئ، ځکه دا خل چې نور وویني دا شی نور هم اضافه کېږي. تاسو کمیسیون هم جوړ کړی و تر څو پورې سوالګر جمع کړو، ولې تاسو دا ښه وینئ ورځ تر بلې په دا هر جمپو کې دا کینی، او عجیبه خو لا دا ده چې په یو جمپ کې یو کینی، بله چې هلته راځي هغه حتی تر مرګه خبر رسېږي، جنګونه کې کورو کې د دې جنګونه چې ته ولې دلته کینې. نو دا د دې لپاره یو تجارت، یو بزنس جوړ شوی دی. امید لرم چې ویډیو شریکه کوي او ټولو چارواکو ته ورسېږي، دغه خل له دغه ځای نه پاسوي. خلکو ته یو قسم ته د افغانستان معلوموي چې ولا غربت دی او پلان دی، ښځې ماشومان سره کوتره د غربت شته، خو ولې په دغه اندازه بیا په دغه خلکو کې خو بیخي نشته، ځکه د دې میړونه خاوندان په کور کې قلار ناست دي، هېڅ هم نه کوي. اقلا دی چې د ووځي کار ته ووځي، روزګار ته ورځي، او سړی به د کار خو شته دی الحمدلله ټول راغلی، موږ تاسو ته معلومات دی، خو دی دا طریقه غلطه ده. نو د بدنامي په خاطر باندې چې د فعلي چارواکو یا د اوسني واکدارانو ته زما دا غوښتنه دی څخه زما غوښتنه ده چې دغه خلک په کور کې نه وي. یو خو به دا وي چې ستاسو مسؤلیت به خپله ادا کړي، لاړ شئ کورو ته، کورونه یې وګورئ، که واقعا مستحق وي کومک ورسره وکړئ، همکاري ورسره وکړئ، تعهد ترې واخلئ تر څو پورې ماشومان د سرکو ته. او بل سیاسر دي دلته ناست قسمه قسم خل په دې لاره تېرېږي، څوک ورته یو څه وي، څوک بل څه وي. نو زما په فکر دا خلک هم ښه خل نه دي چې دلته کینی، او د دې چې کوم بیک اپ کې د دې کوم پروګرامونه دي فکر کوم به تاسو ته معلومي. نو زه درته یو وړه واقعه درته ووایم، ویډیو اوږدېږي خو ولې مهمه ده. زموږ یو ملګری یوه کیسه کوله، خپله کاناډا کې اوسېدم، وایي د ارزان قیمت پول باندې یو 2 جنکۍ کېناستېدلې، خو ومې کتل وایي ډېر طبیعت مې خراب شو، دی راغلی و کاناډا نه. نو زموږ کور په ارزان قیمت کې و، ورور کور مې و، خو وړوکی فامیل و د ورور مې. نو دې ښځې سره د جنکو سره یو ماشوم مې هم و، نو هغه ماشوم باندې زما زړه خو کې د واوره پرته وه، دی سره غېږ کې نیوله و، یخ هم و. نو دې خیرات ټولو، زه ورغلم او ورته مې ویل چې خور زما د ورور کور کې صفایي ته راځه د میاشتې، داسې صفایي مینه په هفته کې یو 2 ورځې راځه چې تا په زړه کې څه تېر نه شي، دا پیسې زه مفت اخلم، مطلب تا په ذهن کې به وي چې ته صفایي کوې او هغې په بدل کې زه تا ته یو څه اجوره در کوم، د میاشتې 15,000 افغانۍ زه درته درکوم. نو زما ورور کور ته راځه صفایي کوه، نو دا ماشوم دلته مه راوړه، زما پې زړه خوږېده. وایي په جواب کې راته دا ښځه وایي چې دا ماشوم د بل چا دی، زه ځان سره په اجورت راوړم، د ورځې 1500 افغانۍ یوازې دې ماشوم کورنۍ ته ورکوم، او دا همدغه قبیلې خل دي. نو تاسو خپله حساب وکړئ چې د ورځې 1500 افغانۍ یوازې د ماشوم مور ته دا ورکړي چې دا به خپله څومره ګټي.
نو د دغه په اساس باندې دا شی نور هم عام کېږي، نور هم رواج کېږي، یو ویني بل لمسېږي که نه. نو که چېرته غواړې تاسو ته د خلکو مخنیوی وکړي نو انشاءالله دا سیستم به ختم شي، دوی به دې ته مجبور شي دې کار روزګار وکړي. مننه ویډیو سره شریکه کړئ، دا ضرور ده موږ تاسو ټولو فرض جوړېږي، ځکه په دې لاره چې ځو زه خو خپله ډېر ځورېږم، تاسو به هم ځورېږئ. ډېره مننه، الله مو خوشحاله لره.